د دې فتنهګرې ډلې پاتې غړي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې خپلو اصلي سیمو ته وتښتېدل او هلته نوي پټنځایونه او مراکز ورته ایجاد شول. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه جلب او جذب پیل کړ او کوم کسان چې استخدامول هغه د پاکستان له غربي پولو او د کراچي او اسلام آباد له هوایي ډګرونو څخه خپلو مراکزو ته راانتقالول چې بیا یې تکفیري فکر او د قتل عامونو او تخریبي کړنو روزنه ورکوله. موږ ته د کره ثبوتونو د رسېدو او دقیقو استخباراتي اطلاعاتو له مخې په تهران کې د سردار سلیماني په تلین ترسره شوی برید، په مسکو کې ترسره شوی برید له همدې مراکزو څخه پلان، تنظیم او ترسره شول چې هغه هیوادونه هم په دې موضوع آګاه دي. همدغه راز په افغانستان کې په دیني علما کرامو، اماراتي شخصیتونو، مجاهدینو او عوامو خلکو زیات خونړي بریدونه په همدې مراکزو کې پلان او له همدې مراکزو څخه تنظیم او ترسره شوي وو. بریدګر او تنظیمونکي له همدې مراکزو څخه افغانستان ته رالیږل کیږي چې په دې اړه کافي شواهد او اسناد وجود لري. د مثال په توګه په کابل کې په شیخ رحیم الله حقانی صاحب تقبله الله، په هرات کې په شیخ مجیب الرحمن انصاری رحمه الله د اهل تصوف په ځینو خانقاو او مساجدو، په هرات، غور او کابل کې د اهل تصوف هیوادوالو په ځینو مساجدو زیارت کوونکو او په کابل کې د هندوانو په معبد بریدونه، په کندهار او کندوز کې د افغانستان بانک په څانګو باندې بریدونه، په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت په کارکوونکو 2 ځلې مرګونو بریدونه، د فرامینو او حکومتونو د تعقیب او نظارت د لوی ریاست په کارکوونکو باندې بریدونه، د بلخ په والی شهید حاجی مزمل تقبل الله برید، د مهاجرینو په وزیر شیخ الحاج خلیل الرحمن حقانی صاحب برید، د شهرسازۍ وزارت په معین صاحب، د نیمروز د ولایت په مقام او د بدخشان په ولایت کې په امنیه قمندان مرستیال والی، د قانون په تورم پر رئیس تقبل الله برید او یو شمیر نورو مسؤلینو، مجاهدینو او عامو خلکو بریدونه، په کابل کې د چینایانو په هوټل، د روسیې په سفارت، په بامیان ولایت کې په خارجي سیلانیانو او په تخار کې په چینایي وګړو باندې بریدونه او دې ته ورته نور جنایات ترسره کېدل. زموږ د دقیقو اطلاعاتو له مخې ځایي وسلوالو چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د ساين بالفساد یا داعشي فتنهګرو په پټنځایونو او مراکزو کوم بریدونه ترسره کړل، هلته یې تر 150 پورې داعشي فتنهګر ووژل چې یو شمیر مسؤلینو په شمول ځینې خارجي اتباع هم پکې شامل وو او ځینې اروپایي پاسپورټونه هم له همدې مراکزو لاسته ورغلي وو. تحلیل دا ده چې اروپایي اتباع هم دلته راغلي، روزل سوي او بیرته د بریدونو لپاره اروپایي او نورو هیوادونو ته استول سوي دي.